عمران خان ته د حامد کرزي ډیر زبردست جواب. عمران خان ته حامد کرزي څنګه غاښ ماتونکی جواب ورکړ؟ کرزي څنګه زړونه وګټل؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. عمران خان ته د حامد کرزي سخت جواب. زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه مه کوه. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچونې هڅه او د افغانستان خلکو ته سپکاوی ګڼي. حامد کرزي وایي دا چې عمران خان وایي داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري او له افغانستان څخه پاکستان تهدیدوي، نو دا د افغانستان خلاف ښکاره تبلیغ دی. د حامد کرزي په خبره په واقعیت کې د داعش تهدید له اوله له پاکستان څخه افغانستان ته متوجه دی. نوموړي په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت ته توصیه کړې ده چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ او زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنې په کلکه ډډه وکړي. هغه زیاته کړې عمران خان باید په بین المللي مجامعو کې د افغانستان په نمایندګۍ خبرې ونه کړي او برعکس د یو نیک ګاونډي په توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د حسني او متمدنو روابطو د ایجاد لپاره کوښښ وکړي. د عمران خان وروستیو څرګندونو افغان ولس هم سخت په غوسه کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کاروونکو د عمران خان وروستۍ څرګندونې د نړیوالو اصولو خلاف افغانانو ته سپکاوی ګڼلی او له طالبانو یې هیله ښودلې ده چې د حامد کرزي په څیر دی سخت جواب باید ورکړي. دوی طالب مشرانو ته په خطاب کې وایي چې د پاکستان په مدرسو کې له چکرو تیر شي او د خپل هیواد او ولس ښېرازۍ ته کار وکړئ. یادونې وړ ده چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان نن په دغه هیواد کې د اسلامي همکاریو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د تعلیم غوښتونکي دي، خو دا دوی په کلتور پورې اړه لري چې نجونې تعلیم ته نه پرېږدي. د نوموړي په خبره د نجونو پر مخ ښوونځي تړل افغانستان کې یو فرهنګ دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.